السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، یو ډیر زیات خوندور اپلیکیشن په دې ویډیو کې د پیژنم. ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، دا اپلیکیشن خاص د پښتنو ورونو لپاره جوړ شوی دی. که تاسو خیال کړی وي تاسو ته خپل دوستان ښایسته شاعري رالیږي په ډېرې تدۍ سره، نو د دې اپلیکیشن هم دا کار دی. په دې کې تاسو ته په سلګونه په زرګونه شاعرۍ ملویږي پښتو ژبه کې، چې تاسو په دې اپلیکیشن کې بیله کټګورۍ کمې شاعرۍ چې دي په واتساپ په فیسبوک کې خپل تصویر سره ورکول غواړئ، کم رنګ شاعري چې ستاسو خوښیږي په دې اپ کې شته. هره ورځ نوې شاعري په دې کې ایډ کیږي. نو دا اپلیکیشن درخوایم. د دې اپلیکیشن کار در پیژنم، خو د دې نه مخکې که چېرته غواړئ دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. پښتو پټري ولیکئ، هغې وروسته دلته کې نیو اپشن تاسو ته درکوي، تاسو ته به ښکاري. په دې باندې چې کلیک وکړئ دا به تاسو ته راشي. دا اپلیکیشن ده، دلته نه تاسو انسټال کولی شئ چې شپږ 9 MB اپ ده. دوستانو، بله هم که چېرته تاسو غواړئ لینک څخه ډاونلوډ کړئ، د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دوستانو، دا به تاسو آن کړئ. چې کله مو آن کړو نو دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی. دلته کې زه اوس تاسو ته درښیم یو څه نه څه لوډینګ کړي. لوډینګ وروسته تاسو ته بیله کټګورۍ درکوي. د کمې کټګورۍ شاعري چې ستاسو خوښیږي په هغې کټګورۍ باندې کلیک وکړئ. لو پویټري کې مو کله چې کلیک وکړو، دلته کې به دوستانو تاسو ته راشي د پښتو او په انګلیش ژبه کې پښتو شاعري به هم تاسو ته ملویږي، چې هره ورځ په دې کې نوې شاعري ایډ کیږي. نو اوس دلته کې مثلا رالو موږ دلته مو یو کومه شاعري چې ستاسو خوښیږي، مثلا دلته کې دا شعر مو تاسو خوښ شو، په دې باندې مو کلیک وکړو. یو نیم ایډ به راځي. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې به دوستانو دا په دې طریقې سره وي، تاسو ته ښکاري. کاپي اپشن درکوي، شیر اپشن درکوي. په شیر باندې مو چې کلیک وکړو، په شیر باندې تاسو په فیسبوک، میسنجر، په هر ځای کې شیر کولی شئ. د کاپي سره به دا کېږي، کله مو چې دا کاپي کړو دا لیکنه تاسو هر ځای کې پسټ کوه، او هلته چې کوم ځای کې غواړئ تاسو یې لیږه شئ، یا په فیسبوک پیج کې په خپل فیسبوک آی ډي کې پوسټ کولی شئ. دلته کې تاسو ته بل اپشن هم درکوي. مثلا دلته کې به تاسو ته دا شاعري ښکاري، لاندې به تاسو ته د زړه نشان ښکاري. په دې باندې چې کلیک وکړئ، ستاسو دا شاعري ستاسو د فولډرې ته ورشي، دې فولډرې ته. دلته کې کومې شاعرۍ چې ستاسو په دې کټګوریو کې خوښه شي، بیله کټګورۍ، تاسو هلته نه زړه په نشان باندې چې کلیک وکړئ، دلته کې تاسو ته ایډ شي. اوس دوستانو، دلته کې صد پوټري ریلیټډ چې کوم دی هغه دا شاعرۍ دي تاسو ته به ښکاري. په دې کې کمې کټګورۍ چې دي، څومره کټګورۍ تاسو ته ښکاري، د ټولې کټګورۍ شاعري په دې کې شته. په دې کې خوندور کار دا دی چې هره ورځ په دې کې نوې شاعرۍ او ډېرې ښایسته شاعرۍ چې کومې دي ایډ کېږي. نو دا اپلیکیشن خو تاسو وکتو، دلته کې په 2 کیلو باندې چې کلیک وکړئ، خو شیر اپ همدارنګه نور اپشن هم درکوي. نو که غواړئ تاسو د دې یو شاعري ستاسو خوښه شوه، د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي دوستانو. مثلا دلته کې رالی، تاسو یو شاعري خوښه شوه غواړئ هغه شیر کړئ، دلته کې په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به ښکاري. کاپي اپشن درکوي لاندې. په دې کاپي اپشن باندې چې کلیک وکړئ، نو دلته کې راشئ، په میسنجر یا په واتساپ په کوم ځای کې چې تاسو د دې لیږل غواړئ لیږلی شئ. مثلا دلته کې رالی، راتلو سره به دلته کې تاسو هغه لیکنه چې کومه کاپي کړې وي دلته کې فسټ کړئ، تاسو ته ښکاري سینډ یې کړئ. یا دا لیکنه تاسو هلته نه چې کاپي کړئ، په فیسبوک پیج کې خپل تصویر سره پوسټ کول غواړئ، پوسټ کولی هم شئ. د دې ډاونلوډ کولو طریقه یو ځل بیا تاسو ته درښیم چې دا تاسو په کومې طریقې سره ډاونلوډ کولی شئ. دلته کې پلی سټور ته چې کله تاسو راشئ دوستانو، پلی سټور ته د راتلو وروسته به دلته کې تاسو ولیکئ پښتو پټري سره. دلته کې تاسو ته ډایرکټ نه راځي، دا یاد لرئ. بله تاسو ته نیو اپشن درکوي، په نیو باندې چې کلیک وکړئ، لاندې به تاسو ته 5 شپږم نمبر راشي، دا ایکون دی، دا انعام دی د دې اپلیکیشن. د دې ځای څخه ډاونلوډ کولی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.